د یو واده باره کې مې لیکلی چې منم د سود او خوشحالۍ ناره ده منم د سود او خوشحالۍ ناره ده زما د ژوند د بېوسۍ ناره شوه دا د الله الله ناره نه ده اوس مې په غوږو ډېره بدې لګي له هغه ورځې په ما بدې لګي چې ستا د جنج خلک په کلي راغه پکې یو څو ښځو تبلونه وهل نورو په زور باندې لاسونه وهل یو پکې چغې کړي الله وباسئ یو پکې چغې کړي الله وباسئ دغه الله نه وه بلا شوه راته کلونه تېر شوه زمانې تېرې شوې کلونه تېر شوه زمانې تېرې شوې اوس هم په خوب کې چغې جوړې کړمه راشي سو غوږ کې مې الله وباسي ظالم وي خوب کې رانه ساه وباسي یو زوړ نظم دی ګل اورېدلی دی خو ډاکټر صاحب دا نه وی دی چې نظم داسې دی چې صدق مې کړی دی بس دغه مې ګناه کړې ده صدق مې کړی دی بس دغه مې ګناه کړې ده یاره تا هم په ما د ظلم انتها کړې ده داسې تا څه ویلي چې ما هغه منلي نه دي داسې دې څه غوښتي چې ما درله راوړي نه دي ما خو تر خپله وسه ستا هر یو خدمت کړی دی او تر خپله وسه مې ستا هره یو رضا کړې ده تا نه مې سوال چېرته د مینې محبت کړی دی ووایې په ایمان چېرته کې ما داسې عادت کړی دی چېرته محفل کې مې په زیر درته کتلي نه دي نو اخر ولې دې بیا داسې ناروا کړې ده سرې ګریوانم سرتور سرخ په یبله خپې به درتلم زړې جامې لکه ملنګ شلې د پنسې به درتلم په دې غرض چې به زما جانان په څه حالاتي ګنې تا هم چېرې زما دومره پروا کړې ده خو اوس مې ومنله چېرې به دې مل نه شي چې د پردی ابې پیدا شي هغه خپل نه شي خلکو به ویلې چې پردي بچي خپلېږي کله ما به ویل دا خبره هسې چا خطا کړې ده یار ټیټې سترګې د خپل کور په دروازه ولاړو ویل ډېر څه خو بیا هم په چپه خوله ولاړو چې واپسي راتلم نو داسې مې تر غوږه شوه چې الله خو شته چې چا وفا او چا جفا کړې ده بیا سترګې پورته کې څه ډېر په جړغونکي اواز یو څو خبرې راته وکړې څه په داسې انداز زه یو تور سر یم زه ستا احسان خو نه هېروم زما په وس و صرف تا ته مې خندا کړې ده نو ما ته دا پته وه چې وخت ظالم اغیار ظالم دی زما دارونه ظالمان دي زما پلار ظالم دی یا به مو مړه کړو یا اغیار ته به مختوره شي مونږ په دغه وجه مې له تا سره جفا کړې ده نادان صاحب اخرني بند دی چې په پیغلتوب مې دی قسم زما په آیا قسم دی چې هیر مې نه وي ای زما په هغه الله قسم دی مخ ته یې لاسونې وه په چغو چغو یې داسې ویل الطاف مینه مې قسم دی صرف ستا کړې ده صدق مې کړی دی بس دغه مې ګناه کړې ده یاره تا هم په ما د ظلم انتها کړې ده ډېره مننه قدرمنو د الطاف نساتوال صاحب موږ سره ناست وو او داسې دوه نظمونه یې راته وویل ډېر ښه زما یقین دی چې ستاسو به هم خوښ شوي مننه ډېره